وای سړی او بدرنګ نومو څه شی نومو بدرنګ تاسو ما سره وایي چې د ثواب کې تاسو شریک شئ ته د سړي نوم څه شی و بدرنګ نو الله پاک ورته یو ښایسته ښځه نصیب کړه نو بیا د دوی بچی پیدا شو نو د یو بچی نوم یې څه کېښوده شرم نو یو څو ورځې بعد د ده دا بچی مړ شو چې بچی مړ شو نو د شاوخوا د همسایهګانو دا ښځې راتلې د دپاره د تعزیت او د تسلیت دپاره دې ښځې ته وایي مه ژاړه حوصله وکړه الله مهربان دی چې دا بدرنګه ژوندی وي ډېر شرمونه به نور وزېږوي چې دا بدرنګه ژوندی وي ډېر شرمونه به نور وزېږوي اگر این بدرنگ زنده باشه بسیار شرمای دیگه به میان خواد تولد کرد اوس دا بدرنگ او دا بروتو چې ژوندی وي ډېر نمونې او ډېرې خبرې به نورې پیدا کړي خو دا باور وکړئ که چېرته د افغانستان الحمدلله داسې غیرتي ولس دی که دا نجس دا لعین که افغانستان کې وي نو دې 3 ورځو نه زیات ژوند نشو کولی همداسې ده که نه ده اگر در افغانستان می بود از 3 روز به زیادی زندگی کرده نمیتانست یک نفر بود قربان میگفتن کت کارت کشتن او را همین بدبخت است که پاکستان اگر یک پیامبرم پیدا میشه امتی هم پیدا میکنه هیچ کس چیز نمیگه کس دعوی خدایی هم میکنه چیز گپ نیست خدایی را هلاک کنه بسیار جوانا را منحرف ساخته بسیار زیاد این بسیار یک فتنه بزرگ است ما به این فتنه دجال میگم که فتنه چی است؟ فتنه دجال باور کنین که از فتنه دجال کرده کم نیست اینقدر به مردم شکوک پیدا کرد در مورد دین پارسال که این در مورد تراویح گپ زده بود یگان دوستا در واتساپ کتمه تماس گرفته بودن در دوبه گفتن در ایران و دوبه اکثر جوانان تراویح نمیخوانند چقدر نقصان بزرگ است از عذاب قبر منکر از معراج منکر از پل صراط منکر از صلات تسبیح منکر بسیار بدبخت خداست پروردگار از این تو فتنه ها نجات نصیب بگردانه